افغان ځواکونو په لغمان ولایت کې پاکستانیان وژلي دي. د لغمان پالیشنګ ولسوالۍ کې افغان ځواکونو پر طالبانو بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې د یادې ډلې د یو هاوانچي او پاکستاني ترهګرو په شمول 12 تنه وژلي او 2 تنه نورې ټپیان کړي دي. د لغمان امنیه قومندانۍ څخه په خپله شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې په یادو بریدونو کې د طالبانو پټن ځایونه او یو شمېر وسلې هم له منځه وړل شوې دي. بلخوا افغان ځواکونو تېره ورځ د سرپل ولایت مرکز اړوند قشقري او بغاوي کلیو کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د یادې ډلې 10 غړي وژلي دي. بلخوا افغان ځواکونو تېره ورځ د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د پاکستاني توندلاري سراج الحق ډلې پورې اړوند یو طالب ملا زیدالله وژلی چې اوس مهال جنازه د یو لړ نظامي تشریفاتو پښتون کې د خیبر پښتونخوا د چارسدي ولسوالۍ ترانګزکو سیمو په پیرانو هدیره کې روانه ده. بلخوا بیا افغان ځواکونو ختیځ کې د 201 سیلاب قلعه اردو له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ورکړي دي چې نن ماسپښین د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې طالبانو غوښتل چې پر امنیتي پوستو د هوان برید ترسره کړي چې خپل هوان پر طالبانو چودلی دی او 3 تنه پکې وژل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب او مترپای را سره لیدلی وي که دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.